بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو، ستاسو کوربه آصف نواز سالارزی یم. د اختر لاولنۍ ورځ ده، د غټ اختر راغلي دلته ناسو. زه یم، شبیر دی راسره، قدیر دی او دا تاسو وینئ جنید دی. څلور کسان ناسو. نو قدیر جان ولګېده، خوراک یې راویست. موږ وی ولې نه چې دغه خوراک او دغه د پښتنو د رواج دغه روټۍ د سالارزي ټي وي په شیشه دغه کتونکو ته مو ښیو. راځو دغه روټۍ به هم تاسو ته ښیو، خو لاول نه دغه کسانو سره دا د ماډرن دور خوراک نه دی، دا وګوره کوربه خوراک دی. کوربه خوراک دی. خلکو ته وښایه. ګوره ته پکې رانده داسې کوئ. روټۍ څه شوې هلکه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کلي کې ګوره هلکانو، تاسو به کلي کې غوره دا روټۍ نه لیدلې. دا هغه کسان ته خبرې څوک چې د خیبر نه په بره تللی، او هغه کسانو ته پته دلته پېښور کې هم پخېږي، خو ډېر کم کوزو. نو شبیره شومله اختر په ورځ غوښه غورې هغه څه مې پرته ده. ښه ماسته پکې راواله هلکه. دا ودې جي په پېښور کې دا مزې خلک کلي ته ځي شملو مستو له، موږ پېښور ته راځو. جنیده رانږدې شه که نه، تا خو سر ډېره مزېداره ده یار. ماشاءالله ماشاءالله روټۍ ډېر خوند کوي. نه هلکانو، زه خبره به زه بله وکړم، دې پکې راولم، خو اصل کې خبره دا ده، زه په خبرو کړی یم، ځانه ناستې درو باڼو روټۍ وخوړه سلیمانه. نه ته به کیسه وایې. نه قدیر هغه ډېره مننه کوم، ډېره مننه. صرف د قدیر مننه کوي، نه نور پکې څه اختر حواله کې څه وایي؟ بس اختر حواله کې څه ویه، نور به اوس قدیر سره بس ټولو اختر مبارک شه. بس قدیره ته پکې څه وایي؟ زه پکې سم نه یم، بیا هم خامخې نه، زه پکې سم نه یم. اختر د ټولو مبارک ټولو مبارک شه. شبیره ته ګوره دی به څه وایي اوس. ګوره دا کاروباري سړی دی، بلا پیسې ګټلې دي، اوس خاندي. څه پکې ویه مکه؟ ها خیر څه پکې؟ ګوره ده اوس پیسې ګټلې، دا چې دی او دا چې دی، دا اوس دواړه کاروباریان دي، پیسې ګټي، د اوس موږ ته نوم نه علي. څه پکې ټولو مینهوالو ته سلام. مینهوالو ته زه مینهوال هم شته. ښه، او دغه اخري په دغه دو شعرونو به تاسو نه بخښنه غواړم. زم به دغه ویډیو به ختموم چې وخت که دغه لارې د ورونو جوړې کړي دي، موږ هم حوصلې ورته د غرونو جوړې کړي دي، او یه غریبۍ خود به مو لورایه خلک پیژني، نښې دې زمونږه په مخونو جوړې کړي دي. واه حد دی حد دی حد دی ماشاءالله.